تازه او هغه مهم خبر چې ټول افغانان یې اورېدلو ته منتظر وه. د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني له لوري مهم خبر راغلی. دا چې څنګه خبر دی د مشال پریس څخه یې همدې ویډیو کې وګورئ. سلامونه درنو لیدونکو، ښه راغلاست. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني به په نږدې راتلونکي کې د حکومت د سقوط په اړه بشپړ پیغام خپور کړي. د اسپتونیک د خبر پر بنسټ د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني چې په متحده عربي اماراتو کې میشت دی په دې نږدې وخت کې د کابل د سقوط په هکله یو تشریحي پیغام وړاندې کوي. اسپتونیک د خپلو سرچینو له قوله ویلي دي چې اشرف غني د رسمي لیدونو لپاره د حکومت اجازې ته اړتیا لري او دا حالت د مخکې اټکل کړی و، خو عامې او شخصي لیدنې بدون د کوم مشکل سره ترسره کولی سي. د یادې سرچینې په وینا کې اشرف غني د افغانستان څخه د تیښتې وروسته په یوه هوټل کې میشت سو چې څه موده وروسته د هغه ځای څخه یو نوي کور ته انتقال سو. په دې کور کې چې د یوې لویې ماڼۍ بڼه لري د اشرف غني سره 10 نور کسان هم ژوند کوي چې یو یې د هغه نږدې کس حمدالله محب دی. د اشرف غني میرمن رولا غني بیا اوس د ده سره شتون نه لري او امریکا ته یې سفر کړی دی. د غني د نږدې سرچینو څخه دا خبرې په داسې حال رسنیو ته راوځي چې کابل کې د حکومت د ویان مرستیال اونۍ وړاندې ویلي وو چې اشرف غني او نوره ډله په اماراتو کې د سیاسي فعالیت اجازه نه لري. د یادونې وړ ده چې د اګست د میاشتې په 15مه کابل سقوط وکړ او اشرف غني هیواد همداسې پرېښوده او دوبۍ ته وتښتېده. د تیښتې وروسته څو ورځې هغه خاموش و او بیا یې یو پیغام خپور کړ او ویې ویل چې زه هم لکه ډاکټر نجیب داسې یې وژلم نو ځکه وتښتېدم. قدرمنو دوستانو، زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې داسې ویډیو د الله پامان.